سلامونه نیکې هیلې احترامات. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. دوستانو نن درته د موبایل د سافټویر د نوي کولو طریقه ښایم چې څنګه کولی شو خپل د موبایل سافټویر د انټرنیټ له لارې نوی کړو. لکه څنګه چې موږ خپل موبایلونه کمپیوټر والا ته وړو چې دې کې موږ سافټویر وکړه، همدارنګه د دې سافټویر سره زموږ د موبایل سپیډ هم تیزېدلی شي او په سافټویر کې چې کوم سیسټمونه د کمپنۍ له خوا نه نوي ور اضافه شوي وي هماغه د سیسټمونو هم زموږ موبایل برخمن کیدی شي او په دې سره د موبایل سپیډ نهایي زیاتیږي. د دې لپاره چې خپل د موبایل سافټویر نوی کړئ نو لومړی به راشئ سیټینګ د خپل د موبایل. بیا چې کله سیټینګ ته راغلی راښکته به شئ، لاندې په اخره کې دلته لیکلي چې اباوټ ډیوایس ته چې کله داخل شوئ په دې اپشن کې ستاسو د موبایل په اړه ټول معلومات دلته په دې ځای کې موجود دي. د موبایل نوم مو، د ماډل نمبر یې، همداسې د سافټویر او د هارډویر په باره کې معلومات دي، د بیټرۍ په باره کې چې څومره وخت دوام کوي، همداسې نور معلومات چې د موبایل دپاره اړین دي دلته موجود دي. نو کله چې دلته راغلی د خپل د موبایل سافټویر اپډیټ کولو دپاره دلته ډاونلوډ اپډیټس مینولي باندې به کلیک وکړئ. دلته به کلیک وکړئ، داسې اپشن تاسو درکوي. ما خو خپله دلته ډاونلوډینګ روان کړی دی، د خپل موبایل سافټویر اپډیټ کومه، سیسټم نوی کومه، خپل د موبایل د کمپنۍ نه خوا نه سافټویر جګېږي انټرنیټ ته، بیا د انټرنیټ نه خلک را ډاونلوډ کوي خپل موبایل لپاره. نو کله چې دلته تاسو دا اپشن باندې کلیک وکړئ دلته راشئ، دلته دا ډاونلوډ نه روان شوی، دلته د پاس په ځای باندې ډاونلوډ لیکلی. کله چې تاسو دلته ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دا ډاونلوډینګ روانېږي ستاسو په موبایل کې. کله چې ډاونلوډینګ خلاص شي بیا هلته انسټال لیکلی، چې کله انسټال تڼۍ باندې کلیک وکړئ همداسې سافټویر اتومات ډول باندې خپله انسټالیږي، موبایل خپله چالانیږي. کله چې موبایل چالان شي نو به ستاسو موبایل کې سافټویر انسټال شوی وي او د موبایل سیسټم به مو نوی وي او همدارنګه هغه نوي سیسټمونه چې د کمپنۍ له خوا نه مخکې مې ویل چې په سافټویر کې اضافه کېږي ستاسو موبایل به د هغې نه برخمن وي. بس دا ولنډ معلومات د خپل موبایل د سافټویر اپډیټ کولو دپاره د انټرنیټ نه چې ما محمود کموي تاسو ته وړاندې کړه. او د نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ او زموږ د یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو شیر کړئ چې نور دوستان هم خبر شي او تر څو عامه پوهاوی زموږ په ټولنه کې زیات شي.